سلام درنو قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ستړي مشه د قرباني اختر مو مبارک شه. له دغه اختر به په خیر پیل کړی وي. دا بیا هم د ژمن رادیو ټلویزیون څخه د نور اختر ز خبرونو ترڅنګ موږ د روغتیا خبرونه هم جوړ کړی. ځکه دغه اختر او بخیر د کوچنی اختر سره په توپیر یا نو لوی اختر کې قرباني اختر خلک څاروي حلاله قرباني کوي. نو موږ راغلیو د ماشومان متخصص ډاکټر قدرت الله درمان ته. د موږ دغه د هغه غوښې هغه څاروي چې اوسني وخت کې قرباني کیږي د هغې غوښې استعمال او ترڅنګ یې څومره زیانونه لري که ډېر وخوړل شي. نو دا دې ته ورته پوښتنې به زموږ سره په دې خپرونه کې د ماشومانو متخصص ډاکټر قدرت الله درمان ځوابوي. ډاکټر صاحب ستړی مشه، اختر مبارک شه. مننه، ستاسو هم اختر مبارک شه، ټولو اورېدونکو ته اختر مبارک شه. او ژوند ټیم نه ډېر زیات مننه کوو چې همیشه په ډېر مهم مسایلو باندې پروګرامونه جوړ کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسه. ډاکټر صاحب روغتیا خپرونه ده ځکه موږ نورې تفریح خپرونه هم لرو، خو د دې ترڅنګ موږ ښه وبلله چې دغه د لیدونکو او اورېدونکو لپاره یو دا ډول د عامه پوهاوي خپرونه جوړه کړو څو دوی هغه له غوښې ډډه کړې وي. ځکه ته بل په اختر کې غوښې خوړل کېږي، خو دومره چې باید هغه د اندازې مطابق وخوړل شي. راځو د غوښې زیات خوراک دغه کوم زیانونه ناروغۍ پیدا کولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. غوښه خو اصلا په خوراکونو کې غوښه یو په نړۍ کې اوله درجه خوراک شیدې دی، دویمه درجه هګۍ دي او دریمه درجه غوښه ده. غوښه خو تقریبا ټول پروټینونه، ټول وایټامینز، ټول منرالونه په دې کې شته او کافي مقدار سره شحم لري او همدارنګه کافي مقدار سره انرژي هم لري. خو اصلا هر څه باید په اعتدال کې وي، یعنی نه ډېر زیات خوراک پکار دی نه ډېر کم خوراک پکار دی. که چېرته موږ غوښه ډېره زیاته وخورو دا هم د بیمارۍ سبب کېږي، او که چېرته موږ غوښه ډېر کم استعمالوو دا هم په بدن کې کمزوري پیدا کوي. لکه اکثره اوس تاسو وګورئ د هند خلک غوښه نه استعمالوي، خو دوی که وکتلی شي دوی په مذهبي لحاظ دوی دا ښه نه بولي چې دوی غوښه وخوري. نو دوی که وکتلی شي ټول سوی تغذیې ته ورته یو حالت کې دي، د دوی بدن صحیح انکشاف او وده نه کوي. خو غوښه چې دا صحیح ده، ښه خوراک دی، بهترین خوراک دی، خو بیا دې کې باید احتیاط وشي چې کوم وخت موږ غوښه څومره اندازه وخورو. هغه خلک چې عمرونه یې د 40 کلونو زیات دي هغوی باید د غوښې زیات خوراک څخه ډډه وکړي، او بالخصوص د کوم د غوایي غوښه ده دا په کافي مقدار سره ډېر زیات شحمیات لري. نو ډېر زیات غوړ خوراک د کسانو ته ښه نه دی، ځکه چې د دوی غاښونه کمزوري شوي وي. اول خوراک صحیح خوله کې معده کوی نشي، او بیا چې معده کې د دوی معده هم کمزوري وي، معده هم صحیح نشي هضموی، او دې سره په دې کې کافي مقدار سره ډېر زیات مقدار سره شحمیات دي، او دا شحمیات هم د هغه خلک چې 40 کلونو عمر زیات وي ډېر ښه نه وي. او بله خبره ده چې په غوښه کې بل مونږ صحیح پخونه غوښه مونږ د چې کوم سټایل دی د پخولو دا صحیح نه دی. اصلا غوښه په کافي مقدار سره شحمیات لري، صرف دومره کافي ده چې مونږ غوښه راواخلو او ګرمو اوبو کې دا وخوټ کوو او یخني په شکل چې کوم غوښه لاسته راځي دا صحیح ده. خو دلته غوښه خپل هم غوړ لري او مونږ خلک پسې نور غوړه هم وراچوي، نو چې غوښې ته نور هم غوړ وراچوي او دا خپل هم غوښه هم غوړ لري، نو دا خوراک ډېر زیات فیټي شي. اصلا خوراک داسې پکار دی چې زمونږ د خوراک تقریبا 10% نه کم باید شحمیات وي، او که چېرته مونږ غوښه خپل هم شحمیات لري او نور شحمیات هم مونږ دې ته وراچوو نو دا تقریبا 40% کېږي، او دا بیا شحمیات زیات وخت لپاره سړی موړ ساتي او د شکل بیا صحیح نه وي. نو غوښه صحیح ده، خلک دې وخوري، قرباني غوښه د بدن ضرورت دی. او دا خو دې کې باید هغه خلک چې عمرونه 40 نه زیات دي هغوی که چېرته امکان ولري د وړه مال غوښه چې هغې کې چربي کمه وي، شحمیات پکې کم وي، هغه صحیح وي. او بیا که غټانو خلکو دپاره، مشرانو خلکو دپاره موږ غوښه تیاروو، بیا پکار ده چې هغې نه چې کوم وازده وي هغه باید پکې پخه نه کړو، ځکه په کافي مقدار ډېر زیات غوړي لري. نو ډېر زیات غوړ د خلکو لپاره ښه نه وي. د ماشومانو لپاره د غوښې خوراک څنګه دی؟ ځکه د لویانو لپاره تاسو وکړئ هغه کسان چې له 40 کلنۍ نه پورته عمر لري هغه باید د غوښې سره ډېره ګذره وکړي، هغه باید په کم اندازه غوښه وخوري. هغه ماشومان چې د دوی عمرونه کم وي هغې لپاره د غوښې خوراک څنګه دی؟ د ماشومانو لپاره د غوښې خوراک ډېر زیات ضروري دی،
د دوی بدن د ودې او انکشاف په حالت کې وي او دوی ډېر زیات غوښې ته ضرورت لري. خو په کار ده چې په یو ځل موږ ډېر زیاته غوښه ورنکړو، یعنې لږ لږ غوښه ډېر ځله ورکړو. په یو ځل ډېره غوښه صحیح نه ده، ځکه د دوی هم معده کمزوري وي، صحیح نشي هضم کولی. نو ماشومانو دپاره بهترین خوراک د غوښه په کار ده چې موږ ورکوو. د کوم سن ماشومانو لپاره د کومو ماشومانو لپاره؟ بالکل هغه ماشومان چې عمرونه یې 1 کال نه زیات وي، دې دپاره 1 کال نه 2 کالو پورې دې ته باید په احتیاط وکړل شي، لږه ورکړل شي او چاپ میټ ورته وایي، یعنې میده شوې غوښه باید ورکړل شي. او هغه ماشومان چې بیا 2 کالو نه زیات وي هغوی ته موږ غوښه ورکولی شو. او ټول نه زیات ضرورت چې لري ماشومان یې لري. او بیا په دې کې هغه کسان چې بلوغت عمر ته رسېږي هغوی هم زیات ضرورت لري چې باید غوښه وخوري. نو غوښې کې خوراک کې د پخول چې کوم ترتیب دی دې کې باید احتیاط وشي. او بل غوښه باید تازه وي، داسې نه چې پرونی پخه کړل شوې وي سبا ته موږ خورو، دا هم بیا سړی بیماري سبب کېږي. ډاکټر صاحب غوښه باید کوم وخت کې وخوړل شي؟ غوښه خو اصلا بالکل د تاسو ډېره مهمه پوښتنه وکړه. اصلا موږ لایف سټایل چې دا په خوست کې دا داسې صحیح نه دی. په نوره نړۍ کې خلک د سهار کوي خواړه خوري، د غرمې کوي خواړه خوري او د شپې لخوا ډېر کوي خواړه نه خوري. خو موږ برعکس د سهار غرمې کمزوري خوراک کوو او د شپې بیا ښه کوي خوراک کوو. نو شپې خو موږ څومره بیا زیاته انرژي هم په کار نه وي او بل شپې لخوا چې ته څملې بیا د هضم هم سخت شي. نو په کار داسې ده چې سهار لخوا دې په ځای چې موږ بیکاره کلچې وخورو، بیکاره موټیانې وخورو، نو هغې باندې خپل اشتها خراب کړو. ښه خو دا ده چې هوټ کول یو غوښه چې اوبو کې هوټ کېدلې وي دې کې موږ وریجې پخوو، سهار لخوا دا وخورو، نو ماسپښین پورې موږ نه وږي کېږو. او سهار لخوا ډېره ښه ده، غرمې لخوا ورځې لخوا ښه ده او د شپې لخوا ډېر خوراک صحیح نه ده. ډېره مننه. د کومه غوښې استعمال ښه دی چې باید وخوړل شي؟ ځکه دلته اوسنۍ بېلابېل دي. بالکل اصلا خو وړه غوښه د مشرانو خلکو دپاره ډېر ښه ده. وړه غوښه ځکه هغې کې چربي یا شحمیات کم وي، غوړ پکې کم وي. او د نورو کسانو دپاره چې قرباني خپل اصول لري هغې کې یعنې داسې څاروي چې هغه صحتمند وي، بیماران نه وي، نو ټول د هغې غوښه هر څوک دې باندې پوهېږي هغې غوښه صحي ده، صحیح ده. خو غوښې کې تازهوالی ډېر زیات مهم دی چې باید تازه وي. او بلکې غوښه موږ ساتو بیا باید په یخ فریز کې باید وساتو چې هغه ګرمي خرابه نه کړي، ځکه اوس جون میاشت ده او جون میاشت کې ګرمي ډېره زیاته وي. نو دې کې بیا غوښه ډېر زر یعنې تقریبا په ورځ کې هم خرابېدای شي. نو دې کې باید ګران لیدونکي باید محتاط اوسي. د غوښې خوراک ډاکټر صاحب څومره وخت کې اړین دی؟ یعنې اونۍ کې، ورځ کې یا په میاشت کې څومره وخت ده باید موږ تاسو وخت ورکړو څو په هغه وخت کې موږ تاسو غوښه وخورو؟ د غوښې خوراک خو که افغانستان خو یو غریب هېواد دی، نو خلک کولی شي چې غوښه تقریبا په هفته کې هو باید یو ځل ترلاسه کړي. خو چون غوښې قیمت زیات ده او خلک غوښه دومره زر ته لاسرسی نه لري، نو دوی کولی شي چې د غوښې چې کوم ضرورت ده بدن کې هغه د شیدو نه هم پوره کولی شي، د هګۍ نه هم پوره کولی شي. او بل د دالونو نه چې هغوی دوی په میکس شکل استعمالوي، مثلا لوبیا او دال دا ګډه پخه کړي، دا هم د دوی ضرورت پوره کولی شي. یا مثلا لوبیا د دالو سره یا لوبیا د نخودو سره، یعنې دکه چېرته 2 یا 3 قسمه حبوبات سره ګډ کړی شي، د دې هم ارزښت لوړېږي. نو په غوښه کې چې دا پروټین 15 نه 20% پورې دی او په لوبیا کې 10% دی. خو د غوښې یعنې د لوبیا پروټین د غوښې پروټین نه زیات دی، خو د غوښې پروټین چې دی دا سیم پروټین دی او د لوبیا او پروټین بیا دومره کیفیت له نظره دومره ښه نه دي لکه د غوښې. ډېره مننه. ډاکټر صاحب اوس وخت کې تېرو کلونو کې هم دغه د کانګو په نامه یوه ناروغي چې په څارویو کې پیدا کېږي یا ډېره لیدل کېږي، دغه د انسان د بدن لپاره څومره ګواښمنه ده؟ بالکل کانګو چې کوم بیماري ده د اکثره د غڼې یا کنې په واسطه چې په حیواناتو کې وي د دې په واسطه انتقالېږي. نو خلکو ته پکار دي چې د قربانۍ په وخت کې د پوره احتیاط نه کار واخلي، ځکه چې دا غڼې یا کنې چېرته یو انسان وچیچي نو دا د کانګو په تبه لرونکي چې په دې کې خونریزي هم راځي، ناروغۍ باندې خلک اخته کولی شي. نو دې لپاره پکار دي چې خلک دستکش استعمالوي او حیواناتو چې کوم ساتي د دې په ساتنه کې دې ته عادي وخت کې ډېر زیات نږدې نه ورځي. او بل دا چې دستکش استعمالوي او حفاظتي وسایل کنه لکه موزې شوې، دستکش ول، عینکې شوې، دا باید استعمال کړي. دغه ناروغي په کومو څارویو کې ډېره پیدا کېږي؟ دا په ټولو څارویو کې شته، که هغه غواوې دي، که میښې دي، که وزې دي.
نو دا بیماری رښتیا ده شته هم تېرو کلونو کې هم ډېر خلک په دې بیمارۍ باندې اخته شوي وو خو که چېرته خلک احتیاط وکړي نو انشاءالله احتیاطي تدبیر ونیسي انشاءالله دې بیمارۍ نه بچ کېدای شي. بله ډاکټر صاحب زموږ تاسو په ټولنه کې یو بل رواج دی که نه ځینې څاروی څرمن یو کس ځان ته اچوي دغه څومره ناروغۍ پیدا کولی شي؟ بلکل دا خو طبي څه منشا نه لري مونږ کتابونو کې داسې څه موضوع نشته او دا خو نه پوهېږم چې ډېر پخوانۍ مسله وه او خلک دې په باره کې مختلف عقیدې لري خو دا څه فایده نه لري طبي په لحاظ او نقصان پې هوای شي لکه 15 ورځې مخکې مونږ ته یو نفر راغلی و هغې کیسه کوله وه چې تېر کال ما دا ژوند اغوستې وه بیا ده ووایي چې مو ته خلکو ووایي چې ته 20 ورځې استراحت وکړه وایي چې خو 20 ورځې ما استراحت ونه کړو وایي چې بیا مې بدن ډېر سخت دردونه شروع کړل نو نه پوهېږم استراحت خبره به کې مطرح وي یا به نه وي خو مقصد د باندې بد تاثیر کړی و بدن یې دردونه شروع کړي وو نو مقصد دا دی چې دا څه علمي منشا نه لري او څه فایده نه لري بلکل که دې څرمن کې دا غڼ یا کنه موجوده وه نو که دا روغ کاسې وچېچلو کنګو خطرناکه بیمارۍ باندې اخته کولی شي. ډاکټر صاحب ځینې کسان دي هغه غوښه وچه کړي له هغې وروسته بیا پاس له وخته یا 2 میاشتې 3 میاشتې وروسته هغه غوښه خوړل کېږي یا هغې غوښه په اړه څه ډول هغه په طبي برخه کې هغې ته څه ډول؟ بلکل غوښه څوک وچوای شي خو چې خپل هغې کې صفایي مراعات شوي وي او خو ارزښت یې کمیږي لکه تازه غوښې چې کومه غذایي ارزښت لري په وچه غوښه کې دومره لوړ غذایي ارزښت نشته نو خلک دا که چېرته وغواړي د دې طریقې نه هم استفاده کولی شي خو ما خو خپله دا نظر دی چې داسې اسلام دین هم یې چې که چېرته نږدې ګاونډیان لرئ او ډېر داسې خلک شته چې هغوی قرباني نه کوي او وس نه لري چې قرباني وکړي نو ټول نه ښه قرباني دا ده یعنې چې مونږ اجر هم وشي مسلمانانو په منځ کې اخوت مینه ورورولي هم زیاته شي نو که دوی اضافي غوښه لري باید نږدې خپلوانو ګاونډیانو همسایګانو غریبو خلکو ته تقسیم کړي نو مونږ په نظر دا ځکه غریب خلک په میاشت کې هم یو ځل غوښې ته لاسرسی نه لري دا یوه موقع وي او دا اسلام دین دوی ته دا یو موقع ورکړی دو او نو دواړو ته فایده رسېږي غریب خلکو ته هم مالدارو خلکو ته هم دې کې فایده رسېږي ثواب یې کېږي. ډاکټر صاحب ځینې د حیوانات داخلي شیان لکه په اصطلاح موږ تاسو په عامه اصطلاح کې ورته لرې ویل کېږي هغه دغه د اختر په شپو ورځو کې خلک ډېر خوراک د دغې نه استفاده کوي د دغې ګټه زیاته ده توان زیات دی لرې خو داسې دی چې تېر کال لوی اختر کې مونږ ته یو مریض راغلو دا مشر سړی و بیا زه هسپتال کې نوکري وم بیا دې بیچاره اول خو خبره ونه کړه او وروسته دا ډېر بیچاره سړی و نو نه پوهېږم د اختر کې غوښه نه وي پیدا کړي څه حساب به وي خو ده لری خوړلی و بیا لری په خو دغو غاښونه نه و صحیح ژویلی نه و په میدان یې دغسې ناست و بیا مریض بیچاره ډېر زیات په تکلیف و بیا مونږ چې کوم دوایي مې ورکړه اوس بیا فرق یې وکړو خو مقصد مې دا دی چې دې خبرې نه چې هغه خلک چې هغوی عمر یې زیات وي نو هغوی نه دا شی ښه نه لګېږي باید هغه خلک یې ونه خوري او ځوان خلک هم که چېرته په عین وخت کې غوښه هم خوري او لری هم خوري دا په معده باندې بوج کېږي انسان معدې کیپیسټي دومره زیاته نه ده چې په یو وخت کې به دومره ډېر خوراکونه ازموي او بل په اختر کې مونږ خلک د چې کلچې کوم دي مټیان دي دې باندې غواړم یا شره وکړم د دې که څوک یې خپله کور کې تازه پخوای شي خو صحیح ده خو که چېرته څوک یې بهر نه راوړي نو دا معلومه نه ده چې دا میاشت مخکې پخه شوې ده دا کلچې دقیقه 2 میاشتې مخکې پخه شوې ده او بل په دې کې کوم قسمه هګۍ په استعمال شوي دي نو دا اوس ګرمي ده هګۍ خرابېږي نو که چې دې کې خرابې هګۍ اچولې وي دا خو ډېر زیات نقصان دی او بل دې چې کوم بیا چې څومره چې ته خواړه پخوې چې څومره زر یې وخورې یعنې د انتقال یې نږدې وي دومره دا خوراک سیف دی صفا دی څومره چې دې فاصله اوږدېږي نو دومره دا خطرناکېږي مثلا دا په اول په کارخانه کې پخېږي دا چې پخه شول دا بیا په موټرو کې اچوي بیا غټ سټور ته وړي غټ سټور نه بیا وړي وړو سټورونو ته وړو سټورونو نه بیا وړي کلو سټورونو ته نو دې چې څومره ګودامونو کې بازار کې ذخیره کوي نو ګودامونه سیف نه دي دې کې موږکان ګرځي او دې کې نور مختلف حشرات ګرځېدای شي نو دا خواړه متنوع شي او بل دا چې دومره ډېرې ورځې په خوراک نه وځي موږ ته معلومه نه ده چې دا کلچې میاشت مخکې پخې دي 6 ورځې مخکې پخې دي نو دا چې هګۍ خدای مکه خراب هګۍ اچولې وي موږ خو د
نو که خراب هګۍ اچولې دا څوک بیماروای شي. او بل خبره ده چې په دې کې معلوم نه دي چې کوم قسمه غوړي استعمال شوي دي. نو غوړي هم ځنه کچا غوړي هم شته، اصلي غوړي هم شته. نو که چېرته کچا کې به خراب کیفیت ولا غوړي استعمال شوي وي، نو دې اکثره بیا پخترونو کې چې خلک دا ناوړه صحي زندن خوراکونه وکړي د سهار لخوا، او بیا غرمې لخوا دوی غوښه وخوري، شپې لخوا بیا غوښه وخوري. اکثره دا کم خلک بیا بیماران کېږي ځکه په معده باندې بوج شي، کولمون یې بوج شي. نو توصیه مې دا ده چې که څوک خپل کور کې تازه پخوی شي او کم خوړی شي څوک، دا ښه ده. خو که چېرته د لارو سر والا کلچې څوک خوري یا کیکونه خوري، دا دوی بیماروی شي. مونږ خو دې خلکو د رزق خلاف نه یو، مونږ داسې یو چې هر څوک د خپل رزق وګټي، خو یې کې د صفایي مراد کې اصول دی، پکې مراد کې صفایي دی مراد کې، بیا صحیح ده. ډېره مننه ډاکټر صاحب. زموږ هدف هم دغه دی چې د قربانۍ اختر کې یا لوی اختر کې طبعا زیاتره کسان په څاروي قرباني کوي، او له هغې وروسته بیا دغه څاروي تقریبا هغه له حد نه زیاته غوښه خوړل کېږي، ځکه نور وختونه شاید یو کاس یوه کورنۍ دومره غوښه را نه وړي لکه څه ډول چې دوی د اختر په شپه ورځ کې غوښه خوړل کېږي. کله که زیاته غوښه وخوړل شي، پرله پسې زیاته غوښه وخوړل شي، د هغې ناروغۍ به کومې وي؟ که چېرته ډېر زیاته د اسهالات چې ده د ډېرو وجې لري، خو یوه وجه دا هم ده چې که چېرته اوور فیډینګ یعنې خوراک ډېر زیات وکړي، نو د ډېر زیات خوراک نه هم اسهالات پیدا کېږي. اولنۍ بیماري د اسهال ده چې خلکو ته پیدا کېږي. او دې نه علاوه په میدان بوج راوړي، چاته د معدې سوای، سوزش، خولې ته ترخه اوبه راتلل، دا پیدا کوي. او بل چا موډ اف کوي، یعنې چې کوم نارمل دا وخت تېروي دا بیا نشي تېرولی، په ډپریس وي، په بدن یې بوج وي، بدن یې ستړی کېږي او تبه ورځي، نو دا ټول مشکلات پیدا کېږي. او چې یو طرف ته اختر شي خوشحالۍ ورځ وي، او بل طرف ته خدای مه کړه څوک دا رقم بیماران شي، نو دې سره بیا مشکل پیدا کېږي. بل دا چې که څوک غوښه زیاته وخوري، نو د دې هضم جذب دا ډېر زیات اوږدې پروسې ته ضرورت لري په کولمو کې، په معده کې. نو د دې لپاره بیا کافي مقدار اوبه هم پکار وي. بیا خلک ډېر زیات تږي کېږي. نو اخترونو کې خلک اکثره په سفر باندې وي، که چېرته څوک صفا اوبه څښي دا هم صحتمند دي، صحیح دي. او که چېرته څوک نولې اوبه هم وڅښي، بیا دا نور هم اسهالاتو ته زمینه مسوي. مقصد دا چې په اخترونو کې واټر برن او فوډ برن د اوبو له امله او د خوړو له امله بیمارۍ زیاتېږي. او بل یوه خبره هم اشاره کول غواړم، اکثره خلک په اخترونو کې مشروبات ډېر زیات استعمالوي. دا اکثره ګازي مشروبات دي، صحتمند نه دي. نو دې کې اکثره په زیات مقدار سره بورې او زیات مقدار سره رنګونه ګډ شوي وي. نو خلکو نه مو غوښتنه دا ده چې مشروبات نه څښي، په ځای صفا اوبه څښي، چای څښي، دا د دوی د صحت لپاره زیات فایده ورکوي. او ډاکټر صاحب یو وروستۍ پوښتنه به همدغه وکړو چې کوم څاروي یا د کوم څاروي غوښه ډېره مهمه ده چې موږ تاسو په ورځني ژوند کې له هغې نه ډېره استفاده وکړو؟ په غوښه کې ټولو نه زیاته غوښه قوي غوښه د غویي غوښه ده، او دې نه بیا کمزورې غوښه د وزې ده، او د هغې نه زیاته کمزورې د چرګ یا د چرګ غوښه ده. دا چې کوم کورني چرګان دي د دې غوښه ډېر زیات ښه ده، خو چې کوم بازاري چرګان دي دا داسې دي لکه مصنوعي غوندې کې که نه، نو د غذایي ارزښت د هګیو هم کم دی او د غوښې هم کم دی. نو داسې لیکي وایي چې دا تاسو کله نه کله استعمالوی شئ، خو ډېر عام استعمال صحیح نه دی. یعنې که چېرته په ورځني ژوند کې هره ورځ څوک استعمالوي دا صحیح نه دي، خو وخت نه وخت ضرورت په وخت موږ استعمالوی شو. ستاسو سپارښتنه به څه وي لیدونکو ته؟ ځکه د اختر شپې ورځې دي او دلته خلکو هر چا قربانۍ کړي دي، هر څه هغه که نور نه وي هغه د بنډارونو لپاره هغه ځینې ملګري یوې ساحې ته ځي، یو تفریحي ساحې ته ځي، سیمو ته ځي، هغه هلته دوی غوښه له ځان سره وړي، ځکه غوښه طبعا په دغه ورځو شپو کې ډېره وي. ستاسو سپارښتنه به څه وي؟ بلکل، ټولو ګرانو لیدونکو ته مو غوښتنه دا ده، د دوی نه دا سپارښتنه کوم چې د دوی ورځې دې مبارکې شي، او دوی دې ورځو کې تاسو خبره وکړه چې سفر نه ځي. سفر کې اکثره موږ افغانستان روډونه صحیح نه دي، نو دې کې بیا اکثره ټکر اکسیډنټ وشي. نو دې کې بیا چې یو کس سهار رک روغې کور نه وتلی وي او ماښام ته زخمي راشي یا خدای مکړه مړ راشي، دا ډېره بده خبره. نو ټولو هغه کسان چې چکر باندې وځي دوی ته مو چې دوی ډرایوینګ کې ډېر زیات احتیاط کوي. او بله خبره ده چې قرباني غوښه ده، خپل ګاونډیان په دې کې مه هېروئ، خپلو ګاونډیانو سره دې کې کومک وکړئ. او بله خبره ده چې په دې کې دوی چې کوم خوراکونه تیاروي دې کې تازه خوراکونه د استعمالوي، یعنې پخوانیو خوراکونو نه د مخنیوی وکړي. او بله خبره ده چې دې کې
چې کوم کلچې شوې یا کیکونه شول یا چې کوم مشروبات دي ګازي مشروبات دا د دوی صحت لپاره نقصان ورکوي دې نه مخنیوی کوي. بل دا چې خوراک دی لږ لږ ډېر ځلې وکړي په یو ځل دی ډېر زیات خوراک نه کوي. او بله خبره ده چې دا خو د مینې اختر دی ټول خلک دي هغه خلک چې یو بل سره ناراضه وي یو بل سره غاړه یعنې په دې معنا چې څه ډول چې دوی څاروي قرباني کوي دا ډول باید دوی نفرت او ترڅنګ یې دښمني هغه باید قرباني کړي. ډېره مننه خوشحاله اوسئ ډاکټر صاحب زموږ سره په خپرونه کې د برخه واخیسته. درنو قدرمنو لیدونکو اورېدونکو ژمن ستاسو لپاره بېلابېلې خپرونې جوړې کړې خو همدغه د صحت لپاره ځکه خپرونه مهمه وه څو هغه کسان چې دوی ډېره غوښه استفاده کوي یا ډېره غوښه په دغه دوی اختر په شپو ورځو کې خوري یا یې نوش کوي هغوی ته ډاکټر صاحب سپارښتنه ده چې تاسو باید له غوښې سره ډېر احتیاط وکړئ ځکه لومړی صحت مهم دی. کله که چېرته تاسو ډېره غوښه وخورئ خدای نخواسته اوس ګرمي هم زیاته شي چای تاسو په ډایریا یا په نس یا په نور ناروغیو ککړ یا اخته شئ. ډېره مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ کور ودان. لیدونکو زموږ نورې خپرونه مه هېروئ ژمن ستاسو لپاره بېلابېلې خپرونه جوړ کړي درمان ته اجازه راکړئ.